د کندوز ولایت د اوزلوبې ورزشي لوبغالی چیرې چې زرګونه کسان راغلي تر څو د اوزلوبې دغه له جوش او ولولو ډکه سیالۍ له نږدې ننداره کړي. مسؤلین وایي له تیرو 2 اونیو را په دې خوا یې د دغه ولایت په کچه د اوزلوبې سیالۍ په لار اچولې چې موخه ورڅخه د هیواد شپږم پړاو غوره لیګ سیالیو ته چمتووالی دی. دلته راغلي چاپاندازان وایي دا چې له 2 میاشتو وروسته بیا ځلې دغه ولایت کې د اوزلوبې سیالۍ پیل شوي خوښ دي او زیاتوي چې راتلونکي شپږم پړاو غوره لیگ کې به ښې لاسته راوړنې ولري. بزکشی ما هفته‌وار در ولایت قندوز روزهای جمعه برگزار میشه، در ولسوالی امام صاحب روزهای چهارشنبه برگزار میشه. الحمدلله بزکشی ما تقریبا هفته دوم است، در یک فضای صلح، صمیمیت و بسیار به شور و هیجان پیش میره. چاپاندازان ما را تشویق میکنیم، ترینینگ برشان میتیم تمرین کنن که در مسابقاتی که به کابل میشه و به مزار شریف میشه یا دیگه ولایت‌ها اینجا میان به قندوز میان که ما چهره‌های برتر چاپاندازای خود تشویق کنیم تمرین شود که تا در مقابل دیگه ولایت‌ها ما به یک مقام برسیم. دا بیا هغه کسان دي چې د دغې لرغونې لوبې نندارې ته راغلي. دوی وایي له 2 میاشتو راهیسې د اوزلوبو سیالیو پیل ته انتظار و او پر وینا یې د سیالیو په پیل نه یوازې دوی بلکې په شمال ختیځه حوزه کې د اوزلوبې ټول مینوال خوښ دي. نن ډېر د شکر ځای دی چې دومره امنیت دی او د خوشحالۍ ځای دی چې نن دومره خلک په ډاډه زړه باندې راځي او راځي خپل بزکشۍ شوق ته او د بزکشۍ تماشا کوي. اینمی بازی بزکشی یک بازی است که مردم به خاطر وحدت و انسجام و همدیگر پذیری منسجم کرده از هر ساحه افغانستان اینجا مردم در این بازی اشتراک میکنه. دغه سیالۍ داسې مهال ترسره کیږي چې د هیواد د اوزلوبې فدراسیون مسؤلینو د روان کال لړم میاشتې په 15مه نیټه د اوزلوبې شپږم پړاو غوره لیګ سیالیو د پیل خبر ورکړی. هغه سیالۍ چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په نشراتي ملاتړ تر لیدونکو رسول کیږي.